الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تیزه پر خبره رسیدلې و چې زمونږه او د صحابه مابین کې فرق، دغه ایمان ډیر کامل ایمانو، دغه سره سره په دې کې یقین او زهد او هر قسم قرباني دین د اسلام لور کول، دعوت په صحیح معنا باندې ډېر له اقسام د ټول د جهاد په هغه کې موجودیدل او د رسول الله د سنت نه اچاله تیریدل او د قران سره ډېر یو عجيبه تعلق چې 5 ورځو کې و ورځو کې نه کې ډېر لسو کې شلو کې ډېر شو کې او سلوي ورځو کې د قران کریم ختمول. زګ زمونږ الله هغه د اوچت مقام له رسول او الله رب العزت په دنیا کې وزر اول به مدا خبره کړي و چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړي د مکی مشرکانو د اطرافونو به کوم خلک حج دراتل، لکه طفیل ابن عمر الدوسی، هغه په دلاره کې خلک یې نولي و ځکه دا ډیر شاعر سره او بهادر سره او سخی سره او وسیع صدر انسانو، جرأتمن انسانو چې زمون په علاقه کې ولونه پیدا شوې دغه خبرونه وزن ساتي. وما د شاجي بکارو کې چې بری خپل غوګونه کې مالوچ کې خود په خدا چې الله رب العزت داغه سره به دې سب کې شریک زرا واستم. یوزي توجه وی چې کله شریک وستراله مانو اسمه د غوګنه د مالوچ لري کې داغه نه ډېر سخت متاثر شوم. دا مو ویلې چې د مکی مشرکان او د قشان ار مشرک او باطل پرست د حق پرستونه خلق په یو نامه او بل نامه باندې اړي ولې مورزه اورانیم دین پری دي کرامت نه مني صحابه ول کنزل کې دا کې اغا عجیب تاثیر اورنګ ته واخص به مدا خبره ذکر کړل چې د انسان په عبادت کې خوند او لذت پس پیدا کیږي. به د هدایت مطالبه ته وکړه او سوري اخلاص ورته په کامله معنا باندې تشریح کې شدي کې زمنګ د الله تعریف شوی تعریف محبت لرل د سوري اخلاص سره سره د جنت په طرف باندې رواني. کله چې تلوخ په قوم له نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې رسول الله مال دعا وغواړه، د دعا شرایط مو ذکر کړو، دوی ورته وغوښتل په تندې کې د شی او رونق زیبایی قشنګو به ویلې چې زما چا بکله درشه اسینه د خلک ما باندې د شي اعتراضونه کې چې دا خو مسخش سړی لاړو. منګه ویلې چې دا کرامت ته، خو کرامت به دا مقصد نه چې سړی د الله حق مخلوق ورکو دغه نه غوښتنه کوي. مشرک انسان ته غلط مطلب اخلي. کرامت دا معنی چې دا زمونږ د الله برخدار دی چې بس دی وړه هغه درکې نه. الله رب العزت ځان لذت دی، انبیاء ځان لري، اولیاء ځان لري، لیکن هیڅ چرته هیڅ څوک د په هیڅ صفت کې د رب العالمین سره شریک نشته. د دین ورسره چې کله لاړو نو پلار ورته استقبالي لرو ورته ویل شي پلار از ما سره نشي ملاوي دي تر څو پورې ته ایمان را نوړې نو هغه ویل بالکل زه ایمان راوړم. ودا غسل وکا وکړي د ځان لري کا او ویل اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کزه سره مخامخ شو ورته ویلې چې ته زما خوند دی ودا قطن کې دي نشي زما دین جدا دی استا دین جدا دی وی طریقه به سي غسل بکې دا او ز الشرع لقب بت کې چې کوم دا چینه دا داخله د شیخ د ساتي چې دا دی بت رسل دا خبره د سینه دا بلکې دا سمره چینی چې دا ټول زمنګ الله رواني کړی دی. کوم انسانان چې دا وجه د سخه چې شمو فلان او فلان منګ ویلې چې سړی په دغه خبرو باندې مشرکی او د ایمان نه کنګایلی کی دا پیژندل موږ په کار دی ضروری. دعوت یو کې خځه مسلمان شو، پلار مسلمان شو، ابو هريره سره مسلمان شو، د رسول الله صلی الله علیه و قوم ایمان نه وروړي خیره وکړه زړه قیچ او د قران او سنت سره او د اسلام سره به سړی ډیره وګړه او شیله ساتي. لکه څنګه چې نوح علی السلام نه نیم سو کاله دعوت کړي، موسی څلويخ کاله یدق شانه اته کاله علیه الصلاه والسلام نبی صلی الله علیه وسلم وبره دعوت کړي. دا غین ورسه او د سو کې به منځو کې به لسونه اوچت کړه. ابو هريره سره فرمایي ما ویل چې قوم می غرق اللهم اهد دوسا واتبهم درې کرتی ویل الله دوس له هدایت وکا او ټول راواله. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې اشنایانو لاړ شي او ډیر په احتیاط او دمه باندې په صحیح معنی باندې تاسو دعوت وکي، کنزل به کوم کوي شنه به کوم تنګوي هیرا به غواړی ما لاړل. تر دې پورې چې کله خیبر غزا کېدا نو اتیا کورنۍ په اسلام باندې مشرف شوې. الحمدلله د محمد رسول الله صلی الله علیه نبی صلی الله علیه وسلم په ځای خوشاله شو.
ځکه خوشاله شو چې نبی صلی الله علیه وسلم د توحید د تشریح لپاره راغلی د ازمکه واسمنه الله په دې مناسبت باندې پیدا کړی دی چې داخله د رب العالمین صحیح معنا او سره بندگی وکي ازمکه واسمنه د چا د وجه نه دی پیدا د چا د مخ د وجه نه دی پیدا قران کې رب العالمین فرمایي چې ما اسمنه ازمکه نه دی پیدا کړی الا بالحق ال اظهار التوحید او چې دا خلق ازما توحید ومني کم خلک چې دشي وای چې دا کوم پیغمبر د وجنه پیدا دی یا د رسول الله د مخ د وجنه پیدا دی یا د آدم علی السلام یا د بل د وجنه نو اهل علم په غیبه باندې کلام کوي خاص کر الفوائد المجموعه کې کشف الخفاء کې شاهد د خازن سوره یونس کې او ملال قاری الموضوعات کې چې نه زمکه واسمنه پیدا شوی دی خالص او خالص د الله رب بندګۍ لپاره نبی صلی الله علیه وسلم خوشاله شو د نبی صلی الله علیه وسلم سره تر دې پورې چې د ابوبکر سره او ابوبکر له بيد شي ویل چې زما اس بچي او زه د ټول ستاسو په خدمت کې د اسلام دین لپاره تیار یم سیده تشکیل ورکړي یمامه په طرف باندې الته مسلمه القضاء پیدا شوه دی او غد د نبوت دعوه کړی دا چې ډیر سخت جنگ مو شو حدیقه الموت کې او سخت صحابه کرام شهیدان شو خاص کر انصار دی خوب ولیدو چې سر می وخره له اسمار خپلینه مرغي او تعالی او زره زنانه په دې خېټه کې وردنه شو ملګرو لوي ویل تعبیر سره هغه ویل چې الله رسول کو پیږي موږ له معلومات نشته لري بارک وې تمر د دې سر خړېلو تعبیر دار زب شهید کېګم د دې مرغي تعبیر دار چې زما خپلینه او ته داس ما روح دی او د زنانه په دې خېټه کې چې زور دنه شوم داس ما قبر دی دا بچي زما په سیمنډي وی لګ مو کورس ترځي وې دا زما بچي د لګ ما په سورسه به شي دا شهید شو هغه زخمی یمامه کې به دا شهید شوی دی عمر رسول الله ډوډۍ کړي و په دې ډوډۍ کې ټول ملګری کې نس د لګ ضرورت شو ورته وی لکه شه حیا در الله زکه لاس نو وی او وی قسم په الله چې اول وته ډوډۍ خوري زکه ستاد دانی مې ایسه خو جنت ته لاړه ده د مجاهد او د زخمی او سلبزئی او به مدا ویلې چې پلارم شهید زویم شهید د شهید اوچت مرتبه ټول ګناهونه ورته معاف کېدل تکلیف لګه د ورګه د ټق وندې د الله رضا د جنت محل لخر کېدل دا وی هر سره نکاح او کسان چې د جهنم لایقي او د سفارش مسله د قبر د عذاب نه بچ کېدل او رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام د مجاهدینو د خزو اکرام په د نور انسانانو باندې د سیدې لکه بسړي باندې د خپل مور احترام چې واجب دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي یو سړی چې د مجاهد بچو سره دغه د اهل او عیال سره دغه نورسته بد اخلاقی او بے ادبی او ظلمونه وکي په ورځ قیامت به دغه انسان د الله مخې له ودرېږي او څومره عملونه چې کړي دا ټول هغه مجاهد له پیش شي سمو خیال چې کوم به کې پریدي ک ټول به تی کنګال کی ټول به تی والی یو چت حسد درې خلکو ذکر شو نن په دې صحابه کرامو کې د محمد صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي عبد الله ابن حذافه ابن قیس ابن عدی السحمی رضی الله تعالی عنه دا مشر صحابي دی وختي ایمان راوړ حتی تر دې پورې چې په بدر کې هم د حاضر شوی دی 314 مجاهدین دي الله رب العزت ورته راکاره شو ورته ویل چې اے بدرینو نور کو تاسو هر عمل کوئ زما خو نه تاسو معافي نبی صلی الله علیه وسلم ډېر سخت خوشاله کړي او ډېر سخت مقاومت دشمن سره وکړي دغه مقاومت وکړي چې اوې کسانې په جانب مقابل کې مردار کړو او اوې کسانې په استقیدین کړو یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم جبرئیل نه پوښتنه وکړه چې یا جبرئیل اقم ملائک چې بدر لراغلی و دغه څه حیثیت ته وېزمو په دې ټولو ملائکو کې دغه ډېر اوچت شان دي وېزمو کو ملګرو کې د بدر د مجاهدونو ډېر اوچت شان دي الحمدلله چې بده کې ابوبکر او عمر او عثمان علي دا ټول مجاهدین دا درې پکې و دا یو د نبی صلی الله علیه وسلم په امر باندې پاتې شوی وستاره پر بده چې عیسی عثمان لوي لکه څنګه چې د نور مجاهدینو برخه ده د صرف یو څو واقعي ځان سره یاد ساتل پکار دي چې کوم به زموږ شاو لپاره عبرت ته یو دا حدیث د مسلم کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا په یو ګروپ باندې امیر مقرر کړي تل یو ځای طبعا په خبره باندې استغوسه شو ډیر غوسناک سړیو دومره سخت غوسه شو ملګر مجاهدین لویل چې راجمه کې تاسو په دې وخت کې لرګي ټول لرګي راجمه کړو دغه نه ورسره ورته خبره وکړه چې اوس دې له ور واچوي چې ور واچو نو اوس دې مجاهدین لویل چې ور ودانګي دې ور حدیث کې راځي نبی مسلم کې په نظر بعضهم بعضن بای صحابه کرام بعض نور لو وکاته عبد الله ابن حذافه ابن قیس ابن عدی السحمی ورته ویل ولې تاسو محمد رسول الله نه دی ویل چې ماته عبا کوي نږدې و چې مجاهدین ور ودانګي دې ورلا بعض ملګرو دې بعض نور لو ویلې چې مونږ خو ایمان په محمد صلی الله علیه وسلم په دې بنیاد باندې راوړې دي چې د ور نظام په بچ کو دا چې اوس ور لوردان غوړي د ایمان اخر پیدا سره زو نزو دانګو نه دانګو دا خبره سره تکراری ده پیکه دا وشوا حدیث د مسلم کې راځي چې د عبد الله ابن حذافه ابن قیس ابن عدی السحمی رضی الله تعالی عنه غسق قلا رشوا
او التور قلار شو هغه ختم شو او څوک ور داخل نشو نبی صلی الله علیه وسلم خبر رااله ورته ویل یا رسول الله عبد الله ابن حذافه ابن قیس ابن عدی السهمی غوسه شو موږ له امر کې امور ته لرګی راځم کړو به ویل چې ورو دانګې موږ څه خبر وکړه چې موږ ایمان پتا ذکر اوړي چې د ور نه بچ ورموم نه دانګل نبی صلی الله علیه وسلم ویلو دخلوها کدا ملګری چرته دی ور له داخل شوی دوی به تر قیامت ته وتی نه وي امام نبوي صاحب په شرح د مسلم کې لیکي ودا خبره چې محمد رسول الله وکړه د وحید وجنه وکړه ځکه په غیب غنه پویدو د غیب علم یوازې رب العالمین له خاص او به نبی صلی الله علیه وسلم ملګری ویلي چې انما الطاعه بالمعروف د یو بل طاعت چې کیږي په المعروف هغه په نیکو کې کیږي معنا دا لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق زما ته یو بل سره دیوالی دا که شرطو مشورتوب دی قومندانی مجاهدین توب امیرتوب او مامورتوب دی یو بل سره به اصول د قران او سنت لاندې ګرځو کته مال د تشکیل لکه چې باغی باندې اسماء الله رسول خفقیږي ز قطن ستا بيداری نه کوم او که زه تعالی د شو امر وکم چې باغی باندې الله رسول خفقیږي ته قطن ستا بيداری باندې کې د قران او سنت د قانون لاندې به ګرځو دینه دا خبره معلومه شو چې د یو بل اطاعت بسړی کوي لیکن د قران او سنت د قانون لاندې پنه کوي کې امام الشرح المالکی لیکلی په معروف د دې قید پیدم دادا نو دلته ویل کې داخل ور داخل شي وي دوی په ور کې وی دا بچرتم تی وتی نه وي سړی د ور نه بچکیږي پڅو د دنیا او د آخرت د دوړ ورونو نه ځان سره څو خبره یاد ساتي قران او سنت چې موږ له خودري د سړي وجه ذکر کړی دی اول صحیح ایمان چې کله بسړی کې پیدا یي د انسان به الله د جانم د ور نه بچکی دویم چې کله سړی په مانځ کې عاجزي وکي عاجزي په دې طریقه باندې چې تم منځ وکي د کی طرف او چا طرف انسان د بالکل پوي نشي لکه څنګه چې معاذ بن جبل فرمای دریم انسان به خپل فرض حفاظت کوي دا بچاله نه ښکار کوي سوا د حدیث کې راځي رسول الله فرمای خپل وینځ او زنانه دی څلورم شکل انسان د خپل ژبه کنټرول وکي به پیری کارونه کې ونه ګرځي او پنځم د امانت لحاظ شپږم د وعده پابندي او هم د مانځه حفاظت اتم امام بهقي امام ترمذی روایت پیش کړی دی چې کله انسان خلق له خیر ور کوي نه هم رسول الله فرمایي چې انسان به الله ته بچ کې جنت له ور داخل شي د ور نه بلری شي چې کله سړی د خپل شکل دي شي جوړ کې چې تعالی څوک وګوري سړي الله راځي لسم د مسلمانانو په منځ کې اختلاف تفرق اختلافات نه پیدا کول یو لسم په مسلمانانو باندې بدګماني نه پیدا کول بعض خلک په مسلمان باندې بدګماني پیدا کوي رسول الله فرمایي چې کله یو کار په مسلمان کې نه یو تا په ورته په ورځ قیامت به د جهنم د خټه پتا باندې الله وخوري د خلکو ګور څومره چې دعوی دي د اوګدوګ د پړګي او د کیسه جامع او د دین کارونه او دعوت او جهاد او حق کارونه کوو لیکن په مسلمان سړي کې یو کار نه منګي په ورته رسول الله فرمایي په ورځ قیامت د جهنم نه ویني زوی اسخه بدن وړه کې میته سي دا بدر باندې الله به خوري دا څومره خطرناکه خبرې دي ایواز دین دل نه شو چې سپینه جامه وغوند مونږ کو خلاره پړګي وای په ځای کې کینا مسواک استعمال کړه دا ډېر اوچت مولوی شپ دی دا ډېر اوچت امیر شپ دی دا ډېر اوچت دای شپ دی دا ډېر اوچت مجاهد شپ دی نه مسلمانانو باندې بدنامي نه ځان ساتل دولسم چې کله سړی د قران او سنت د قانون لاندې ژوند تیری او درسم چې کله سړی له مصیبت ورسیږي دا په دې وخت کې جزې فزیونه کې سوارلسم چې د الله نعمت درته کله متوجه شونه په دې وخت کې داغه شکریا کوه پنځم د خلکو بزنه کې چې ستامینه د دین د وجنه الله به تر جهنم د ور او د دنیا د عذابونو بچ کی شپږم چې کله ستانه غونډین خوشاله ولسم محمد رسول الله فرمایي چې کله انسان بچي دروغ به کې ونه وي اتلسم چې کله انسان پاک دامني د تهمت د ځان لري ساتي او نسم چې ډیر اهل عیال رب العالمین درکړي دی او د حلال رزق کوشش دغه د پاره کوي شلم چې کله انسان په د معاملاتو کې نرمي کوي الله به د ور نه بچي یوشتم چې کله سړی پریوته انسان راوچتای بیکار سړی له کار پیدا کوي دویشتم چې کله انسان امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي دریشتم چې د خپل شرط خلکو نه بن ساتي په دې باندې رب العالمین تابع کمه بي او څلورشتم چې کله سړی د الله سره مینه ساتي پنځشتم چې کله سړی jihad فی سبیل الله کوي شپږشتم چې کله انسان د مؤمن په مقابل کې نرمي کوي اتوشتم چې کله انسان د کافر په مقابل کې سختی کوي نهوشتم چې کله انسان د دین په باره کې د اچا نه یریږي او نهوشتم ظاهر او باطن برابر ول او درشم چې کله انسان د محمد رسول الله تابعداري وکي یو درشم محلل مدا خبر ذکر کړي الوسطیه لکه څنګه چې د اهل سنت والجماعت د علامه ده دو درشم خسته اخلاق درې درشم چې کله انسان د الله نه دعا وغواړي
څلور درشم اخلاص او پنځه درشم مجاهده دا کارونه چې کله سړی وکړي رب العالمین بدا انسان د آخرت او د دنیا د دی ورونو عذابونو بچ ساتي نو رسول الله ورته ویلې تو اچ په یو بل باندې لازم دی هغه ګور بده کې لازم دی چې نیکی وي په نیکی نه را بده خو هیڅ به د چا خبره ونه مني کوي من لکار ځان لوکاتو دی عجیب مسله چې غسناک سړیو او به ایسته بده باندې پیمانه مشکره وردانګلم ندي او نبی صلی الله علیه وسلم دوی دا خبر وکړه په اعتبار د وحی سره لکه څنګه چې امام نووي په شرح د مسلم کې ذکر کړی دا دوی عجیب واقعي کله چې د هجرت شپږم کال صلح الحدیبیه کې د ابن قیم صاحب زاد المعاد کې لیکلي نبی صلی الله علیه وسلم خپل ملګری راځه مکر صحابه ورته ویلې ملګرو زه تاسو سره مشوره کوم خو ګورده سره به مال راکې چې خره دې شکارونه کې لکه څنګه چې بنی اسرائیل د موسی او د عیسی سره جنجالونه شروع کړل منو هغه وای وېزه اراده لرم چې دی غیر مسلمان بادشاہان له خطونه ولېګم دعوت په خط باندې ډیر خطونه رسول الله ذکر کړی دي سیرت په درسونو کې هغه ویلې شوی دي او دې ویلې چې د محمد صلی الله علیه وسلم وکړته څومره عجیب وکړ انسانو واخله کاته دغه نو ورسره بعد دغه به اقدام کپه مکه کې د سره چیرته لس ملګری پیدا شوی نه یو دی لوی خطرناک سړی له دنیا ظالم بادشاہ خط لګلې وڅ مخېل له چې هغه بده د خط پر خندا کړي و کنه وې کړي د ټیم نو مخ کې د وخت نه مخ کې دنګل لري پکاره بلکې نبی صلی الله علیه وسلم لاړو مدینه منورې لا او په هغه ځای کې د هجرت ځای کې سنگر معسكر خلاص کې مجاهدین ملګری پیدا کړه به سړی له خط ورولېګو چې اسلام راوړه کني جزیه راوړه او کني ګور ازما فوج لته مجاهدین له ودرګه مقابله له خالد ابن ولید فرمایي دسي خطرناک خلک چې د مرګ له دسي لیواله او دسي مینه به کوله لکه څنګه چې پاریس والا خلک شراب له ورداین هغه خوخی ژوندۍ بچ پاتې شو صاحب کرام هغه بخپاو چې کله به شهیدان شنو ویل چې فست ورب الكعبه کعبه کامیاب شو زما پرب د کعبه باندې قسمی خطونه ولېګل د فارس بادشاہ له ورولې وکسراله عبد الله ابن حذافه ابن قیس ابن عدي الصحمي له ویل چې اشنا دا خط وېسه هغه ورته لبیک یا رسول الله زبې وېسم دیوالانو چې بل څوک وېس صحابه چې د نیکی کار لیدونه استالته وردانګل منګه په یو بل سپارو اسانه کار شي او دسته مونږ د روجي دي چې پاګه کې پیسې خرچ کیږي نه ټول نه مخکې به موږ دانګو خو چې د پیسو د وینې توې دوه زیاده شي به کې هیڅ کوم والته نه ګوري چې ردی چې زه پکې نه یم دا کار مخبل دی دی کار له ګوره چې اکی واځي روان دي او دی کار له ګوره چې د مرګ مسله پکې د چولې ظالم بادشاہ د اسلام دعوت ورکي طبعا هغه به وشي نور مرګري به مسره وسکه واځي سفر نه رسول الله منع کړی د چړې به روان نشي روان شو سړی هغه سړی له کسرا بادشاہ لم شاده شي اطلاع ورکړی و چې د رسول الله قاصد او استاد راځي هغه نو دا ټول علاقه ورته سبب قالین کړی و ګلونه وغیرہ د برابر کړی و چې کوم ځان له عریش او تخت جوړ کړی و باغې باندې ناس او رخم و عبد الله ابن حذافه ابن قیس ابن عدي الصحمي والروان ورغه کله چې نجدنه بادشاہ ول ډېر متکبر فوج دی ویل کدي سړنه د خطر حواله زکه دې سر له ګوره څومره غټ او دا بدن یې ګوره څومره وړي کې اسه استهزاء وکړه دا څنګه زما د خواله راشي شیخ الاسلام ابن تیمیه خبره ذکر کړي چې کوم انسان د محمد رسول الله ملګرو لکنزلی وکړي د انسان له الله قبر عذاب ورکي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله منهاج السنه کې لیکي امام ابو زرع علی کړي دي ټول علماء دا لیکلي دي د انسان زنديق دی بلکې دا کافر دی د ایمان نه کنګال دی صحابه ول څنګه کنزل کوي ا شرطه پستراله پولیس ورته ویل چې دا خطر کوي ولی وېزمن بادشاہي چې زه ګورم او ته بدل ته ودرېږي هغه استاپلارم دا کار نشي کولای څومره خلک عجیب انسانان کزمو ځژغونې سړی څومره بیریدل چې بس درویلا ولی و محمد صلی الله علیه وسلم مال دې ویل چې په خپل لاس باندې د بادشاہ ورګه کسراله کچیرته مې پرې دی زالت ورزم خط ورته سیمو کې قطنه غلسنه ورزم به خط نشي درکې دي څومره وشه شهامت او شهامت به دي خلکو کې څنګه نو چې دا محمد رسول الله په تربيت پلاس باندې تربيت شي انسانان و قران کریم کې رب العالمین فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم دي خلکو کې د ایمان راوړل اې د محمد ملګرو علیه الصلاۃ والسلام بس دا د سمل والله ولادي کې گمراه دي ګا خلک د صحابي ایمان زمونږ د ایمان د لپاره ضابطه حیات د ژوند وټاکلو وی ورته صحابه کې ودانش کړي زه تاسو دعوت کړم زه په خپل نیم راغلي اصله څنګه کې د مو درنه ارڅ والی ځان لګنی چې داس منګه دوست او داغه لپاره هر قسمه قرباني ورکړي داغه د مر نه ځان مخکې مړکې خو چې هغه زید رښتیا راشي ورته چې درشي به مباشرت ته څنګه زما خواله راځي اصله به دم کېږي گاډه به دم ودرای کار بم غاړه کې درواچوي لاندې باندې ټول تلاشي کې بار قسمه ماشينونه باندې اوس راځم د مجلس لا هغه د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری وې زه تاسو دعوت کړم اصله بس ما سره به دی غاړه ولاس کې زبا ال درزم دا نشي کېږي به راځنو
د سیرت په کتابونو کې راځي ابن کثیر د مسعود احمد کې دا مسله ده وي هم د راتلو چې په دې قانون باندې راوخته اس پر وې په ونه ساتله د دې بالغ دا ورکه مې وزیر اوښ کو اصل هغه پر وټړو لوري ځکه کې نشو چې کله لوري کې نشو اېدره جامونه متاثر نشو اېدره بنگلونه متاثر نشو چې تو نخل کې دینه متاثر شي عجیب غاډي کې ګرځي یره ډېر عجیب بنگلا ده یره ډېر عجیب اسمه کې واخستي یره ډېر اوچت تجارتونه دي یره ډېر غټو خلکو سره منډیوالي او ملګرتوب راغی یره دا یره هغه او در محمد صلی الله علیه وسلم ملګری صرف الله او رسول نه متاثر کېدل او کمال هم درجه سره د قران او سنت نه متاثر شي انسان به سي دغه نه متاثر شي کله سرو زره په بنگلو کې منغو تاسو وشيګو کله سرو زره په دلوه کې منغو تاسو خوراک وکړو کله قشم په بدن راواچو خورستي زو کامیابی په قبر کې شدا په میدان د حشر کې د هغه په توحید او سنت باندې ده او په دې باندې دې ملګرو تربیت شوی چونکه هغه فارسی زبانو او خط ورته په عربي باندې لیکلو د حیره علاقې ورته یو ترجمان راوس خط هغه ورکه یو څه اردو بیا پکې لیکلي و چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كسرى عظيم فارس السلام على من اتبع الهدى چې کله دې جره ورسېدون یو دمه په خط باندې ور ټوپ کړ ور وې دانګل او ټیکه ټیکه کې وېش کول وی عبد من عبيدي محمد صلی الله علیه وسلم یاد کې وېزما د غلامانو یو غلامګي یو غلام اسمر اختر راکې چې تر شم اسلام کې را داخل شه اې دینه څو خبره معلومه شي یو ته دا معلومه شي چې انسان خط لیکي دغه په اول کې بلکې چې بسم الله الرحمن الرحیم دویم اول بخپل نوم لیکي دریم جانب مقابل له احترام سره ساتي ذکر رسول الله څومره اوچت سیاست کړی دی اله عظیم فارس او به ویل چې السلام علی من اتبع الهدى که اسلام دراوړ اسما سلام دی پتا باندې کې ټکه پتا باندې اسما سلام نشته پنځه ځینو کې سلام حرام دی په يهودي باندې حرام دی بدعتي باندې حرام دی مرتکب دی ګناه کبیره والا باندې حرام دی بولو برازه شکل انسان نشي پاغه حرام دی پر دې زنانه باندې حرام دي چې فتنه پیدا کیږي و الا کې اس خبره به نشته به سره اچولې سلام نو ټول ځینو کې جایز عبد الله بن حذافه فرمایي وې زړه کې مې شي ویل چې ربا ما د محمد صلی الله علیه وسلم پیغام دی ظالم لرا ورسو چې د خط وش کولو زما غاړه خلاص شو او مال هم د شي ویلی و زه تیرو وته اسمه درکینه سم را روان شو د دې کسرا چې کله دماغ زل رااله نو ویل خپل شرطه او پولیسو لا وچ شو هغه سړی قاصد چې موږ دماغ کارونه کې شم ټوک ټوک کې چې دا غسر موږ نږدې وګورو چې څه وایي وېزما پس چې خلک را روان شو خو څنګه د پاریس د جزیرین راوته مو جزیره العرب کې را داخلو حدیث د مشکات جلد ثانی کې راځي سعید ابن مسیب فرمایي چې کله محمد رسول الله عبد الله ابن حذابه ابن قیس ابن عدی الصحمی راغی او دا خبره ورته وکړه دعا وکړه چې رب دا ټوټه او مقشن چې رب العالمین ټوټه کړه چا چې زمونږ د محمد صلی الله علیه وسلم د خط قدر کړی دی دا کوئی حکومتونه الله مده شو کړی دي اگر که غیر مسلم ولې نه و لیکن چا چې دغه بیزتی کړی د خط دغه د ملګری بیزتی کړی دا رب العالمین هغه تاسو نس کړی نو په دې وخت کې وې دې کسرا باچا یو فتوا ولګوله د یمن باچا لیولې بازان لا وې په دې عربو کې غلامګي پیدا شوی د رسول الله یادې ویلا ستړلې وټړه او دا سونه پوری وټړو مال راولا دا څنګه مال دعوت راکې اسما غلام دوی به د عربانو سپک مګنل بازان بادشاہ چونکی مامورو هغه دوه کسان پولیس راولېګل شی ولې شي بابوي او بل ویلې خرخره بابي او بازان دوړ به ورسې ایمان راوړې صحابه کرام پرسینو مونږ ودا دا دوړ چې کله رالو نو ګيري خړېلې و برتانه پر خودلو په طيب باندې رااله طيب کې د مکه مشرکانو نه پوښتنه وکړه چې محمد کم ځای کې دی وکم محمد وای غداوی دنه بچ کړه دا وی ولې څه چلې وې زمونږ د کسرا بادشاہ ورته ډېر غوسه شوی دی یو دم هغه چکچکی واله یو بل لزیری ورکړه خبر نه وینا وې د محمد صلی الله علیه وسلم چې د کسرا د بادشاہ سره ډغره رااله اوس به دا ختمي کی لکه وسم د باز خلک وای چې د یهودو سره سره د چا ډغره رااله هغه نور نشي پاتې کېدی ته به چې بالکل د ټولو مسلمانانو د مجاهدینو ارواح د دې يهودو په لاس کې دي نسوارو په لاس کې دي څه چې دی وغواړي دا وکي مؤمن انسان د ظریف اندازه پروام نه ساتي هغه چې زما د بدن نه به روح یو رس الوزي خو چې په دې طریقه باندې والوزي چې الله او رسول زمانه راځي دا ډېر کده نه دا چې غیر مسلم زمانه خوشاله شي د منافقانو کوم دا خبره وي هغه کوم دا خبره وي ایسه ورته ادرس ورکوي دا زیاده او ټوپونه وال وی چې کله بابوي او خرخره د نبی صلی الله علیه وسلم خاله رسول الله چې ورته کله د شي وکړه د ګيري خړېلې وي ته مخواړو دلیل به دې باندې چې د انسان نه به سړی مخواړي ودا کار مولې وکي چې ګيري مو خړېلې او برتانم پر خودلې دي وې زمنګ رب منګل د شي امر کړي کسریات کې عظیم فارس وې زما رب مال د شي امر کړي چې ګيره وګدا کو برتان وکم کا
وڅ خبره ده وې موږ بازان را لګلی او تا دې ځان سره بوزو تا نه بہت داوا کړی ته به دې موږ مشر کسرا بادشاہ له خط لګلې نبی صلی الله علیه وسلم ورته وځي سبب راش دې توسویره چې اسلامي سیاست دا معنی چې په یو مجلس کې ټول کارونه مخلاص وا چې سړی په تور مثال په یوځای کې دعوت درکې والته دل تراشه خبره وکولته د ټول نمخ کې تالته ساده راچولې ورته چې ګورو به سبا چې کله رااله با بیا خرخره نو د نبی صلی الله علیه وسلم یې مطالبه وکړه څه خبره ده رسول الله ورته څه خبره ده موږ د ځان سره بوزو ویولي موږ له خو بازان امر کړی دی چې دا خسړې راولې او اغله کسرا امر کړی دی وکم کسرا وی عظیم فارس هغه بیګا مردار شو ودا ته څه چې مردار شو څنګه مردار شو خپل بچی مردار وژنو شروي نو دی یو ورته ویلې وستا بارکه خلک وې چې دا لیوانه دي موږ دا خبره من له وسم تسلیم کړي یقیني لیوانه وې دا راپور ټول ولیکو هغه ویلې کوي بازان ورته ویلي واغل ګور وکړ سړی وې تاسو ورشي د محمد صلی الله علیه وسلم خاله ناس ولاړ وګوره شکل کیفیت وګوره چې دا دروغجن دی کنه کچیرته نه ګوره د خپل مشر خبره نه منو د سره بیعت کو دمن ایمان راوړو چې کله راغی قاصدان بابیام راغی او خرخرم راغی بازان لوي څه صورت حال وې د شي ویلې وې غوک کېده کچیرته څه مو د ورستا د ریکسترا د خوانه نماینده منګ لراغی او هغه مرشي وو نو بس به په دې محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو کده شي نه ته په ورزو لاس تړل راوړو وی سیدا شروه دغه خطر ولېګلو قاصدان را ولېګل بازان لا وی ویلې چې زما با پلار مرشرو کسرا داغه په ځای باندې ځکه سمو چې دا و چې هغه د ظالم سړیو چې په خپل علاقه کې سرکرده کسان نه پرې خو دا وژنه وغه وژنه خلکو شکایت وکړي د شروه له دا پلار د سره کم سړی د خلک وژنه قتل کته مشر شه وی چې سیدا او بیا هغه اوس پرې ده وی چې کله دا خط شو ورته راوړو وکړو نو ایسته بازان وړاندې وغورځول وی ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد به ایمان راوړو بازان هم راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم له قاصدین راولګل چې رسول الله موږ ته باندې ایمان راوړو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل بالکل ته په خپل ځمانه برقرار ولی شو زما رخوانه تمام ته وشيګا اې دې به شپږ مشهور شدا شروه مرش هغه په دې طریقې باندې د پلار د خزانه کتیرا کتنو په یوځای کې لیکلي او قوت با حکیمان شې دي کنه حکیمان طرف عنوان کیو شي کې دي عنوان کې بل اکثره ګډوډ معاملې بګوش نو دوی ورې چې زماره پلار ډېرې خچې کولې دا دومره مست او دومره تر او تازه په دې خلکو بریدونه کول لکه چې دا شربتونه اسکله هغه کې زارا چولی وو هغه په پوښو چې زماره بچي ما وښني لکه نه پرې د چې زمانه ورسره دم بشي مرشي چې کله په سر باندې دا بوتل راوړو هغه تر ټک د ټک شو مال د مردار شو به ورسره سلور رااله رسول الله به چې اطلاع ورکړ د قوم به اچرته کامیاب نشي خپل مشرخه ځکه او چې خلک کامیابی یې دې خور کامیابول پکاره ځکه دا ډېر زیره کوډې وکي را ده اې دینه دا خبره معلومه شو چې محمد صلی الله علیه وسلم ګوره په دې کې دا معجزه ثابت شو چې تاسو هغه مشر کسرا بچا مردار شوی دی ته ویل شي ایمان بالغیب او دې ته ویل شي د محمد صلی الله علیه وسلم معجزه موږ دا ویلو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د معجزات مبارکه امام سیوطی کتاب لیکلی خصائص کبرا تقریبا ویلي دي چې په 200 صفاتونو کې رسول الله د امت نه جدا دي سنن کبرا کې امام بهقی لیکل پکړي دي دلایل النبوت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په الفرقان کې د رسول الله په معجزاتو پیژندلو کې څه پیدا را لوی پیدا په ځان لا یاد ساتي الله رب العزت بسړي له قوي ایمان ور نصیب کړي د ایمان ترقی راځي په دې چې سړی د الله په مخلوقاتو کې سوچ وکي یو قران کریم کې تدبر وکي دعا د الله په نومونو کې سړی سوچ وکي درې د رب العالمین نه غوښتنه وکي څلور رب العالمین یاد کې پنځه به پیدي کارونه کې ځان باندې کې شپږ کیسه اخلاق لري وو د محمد صلی الله علیه وسلم معجزات پیژني آتا د رسول الله شخصیت پیژنې نه هم د اسلام د دین خو بیان پیژندې لسمه د هر قسم کفر او شرک نه سړی جدا شي ولسم امام بخاری ادب المفرد کې لیکي سړی الله له وخت ورکې دولسمه د نیکان علماء سره سړی کینی دیر لسمه علم د قران او سنت ذکی سوار لسمه او پنځلسم چې کله سړی په ځان کې اخلاص پیدا کړي شپاړسم د الله د بندگانو سره مینا ولسم د ادب نکار اخستره اتلسم د هغه څنګه لري کېږي چې رب العالمین ندی لري کوي نو نسم جهاد او شلم عمل صالح د رسول الله په معجزه باندې ایمان لرل او پیژندل د سړي ایمان د ترقی په تر باندې رواني درې ماجب واقع اخره واقع ده قیصر هرقل دې شی ویلې د محمد د ملګری ډېر چالاک دي او ډېر تکړه ملګری دي چې سر بالکل قرباني زدا ګورم چې دا څنګه دي ګرځو درا ګرځو په کدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دسګیر کړی وی نیول ریوس یو پاغه کې عبد الله ابن حذافه ابن قیس ابن عدی الصحمی دی هرقل له ودره مخلا عجیب امتحان کې واقع شو ورته تنصر نصرانی شه وینش کېږي ویني مې بچي بدرکم وینش کېدلې
ورته چې د لور به تعالی درکم ویني شي کېدلې بس د امتحان کې واقع شي امتحان کې کله سړی واقع کیږي قران کریم کې رب العالمین د ابراهیم علیه السلام بارے کې فرمایي و اذ ابتلى ابراهیم ربه ابراهیم علیه السلام باندې الله امتحان وکي دوه قسم امتحانونه د الله رب العزت دي تکوینی چې زمونږ په اختیار کې نه تشریعي چې زمونږ په اختیار کې امتحان کله الله په دوستانو کوي او کله رب العالمین دا په دشمنانو باندې کوي په دوستانو باندې په دې مناسبت کې چې دغه صفاواله وشي دویم ترقی وشي ورنصیب شي دریم ګناهونه معاف شي څلورم د اندر لپاره تکړه شي او پنځم د الله امر دینو ابراهيم عليه السلام چې کله کامیاب شو الله به دا امام موګرزو ان جاعلک للناس زدي خلق له امام ګرځو امامت دا من نبی دي ګرځو امامت معنا خلافت امامت معنا د دعوت مشري امامت معنا تدریس مشري امامت د جماعت امامت ټول الله ورته ورکړي لري امامت مخکې ودرس کې ویل شو چې انسان له نصیب کېږي کله چې کله لس کار په انسان کې راشي یو دا چې کله په سړی کې ایمان دا ډېر ضروری مهمه خبره ده دویم دا چې کله انسان کې عمل صالح دریم چې کله په انسان کې د صبر ماده راشي توجه څلورم اهل علم فرمایي چې کله په انسان کې یقیني او پنځم چې کله په انسان کې تقوی شپږم چې کله په انسان کې زهد وي ای دنیا نه بیرغبتی اتم چې کله په انسان کې عاجزي وي تواضع نهم چې کله انسان کې د دعوت مسلې او لسم مجاهده ایو لسم د الله حق او د مخلوق حق ادا کول او دولسم د هر قسم ظلم نه ځان ساتل ملګرو له جلاتان له دا پیوځي کې ودرو پر خپوخ پوي ولې چې دا وسیسته منکر شي د رسول الله نه د شهامت معلومه وي چې کله وي وشته په خپل اسونه باندې ورته وسو وی ویل نصرانی شي ویل نصرانی کېږم څه کړهین ورته ګرم کړه اېده د ایمان نور ور مضبوط کی په دې دین کې نورم کلک شو په دې وشتلو باندې مؤمن انسان چې څومره تعذيبي کې هغه راغ نورم کلک کی او دا تجربه ده په دې انسان باندې سړي استقامت راځي او دا به کلک کیږي او مخکې درس کې ویل شي و چې سړی په دین د اسلام باندې کلک کیږي دا خبره بالکل دې ځړ باندې نه ولېږي اول دا چې د قران درسونو کې کینا الله به په دین د اسلام باندې کلک تکلیف ته به تکلیف نه کاری دویم د شریعت التزام کوا دریم د انبیو په واقعاتو کې سوچ کوا څلورم د رب العالمین نه دعاګانې غواړه پنځم الله رب العزت یادوا شپږم ځان له تربیت په قران او سنت باندې ورکا وم چې انسان کې کله د صحیح لارې انتخاب وشي چې د قران او سنت اتم پاغه باندې اعتماد کوا نه هم د نیکانو خلقو خاله ورزا او لسم د شوی چې مستقبل د اسلام دی دبل چانه دی آینده زمانہ به ان شاء الله د اسلام به په دې طریقه باندې ایو لسم د الله رب عزت په انعاماتو کې سوچ کوا او دولسم د ظالم بادشاہ په دها هو باندې دوکه کیګما نو طالب صوبات درش او دغه سره سره د دین په باره کې د چانه ایریګه مسنورم ډیر اسباب دي دله نورم استقامت نصیب شو خو چې کله کړي ګرم کې یو صحابي راواخه سو بدی کې ورو غرسو د څه تعذيب دا دین په دې تکلیف راغلی دی چې کله ورو غرسو هغه ولي شو زود لګي شو نو د سترګونو وخلاړي بادشاہ جلادان له سړی جاړي عبد الله ابن حذافه ابن قیس ابن عدي الصحمي ویره ولې دغه شړل ابن کثیر لګي ودی کې دوه وجې دي یوه د شورته ویل ارمان چې زما سل ارواح په دې بدن کې مې دا روح وته او نه وته او تا ور غرزولې بین نه وته به تا ور غرزولې زما دا یو روح چې بدن نه وځي د الله د دین لپاره هیڅ شي نه دی دا سعید ابن مصعب فرمای وزمن دا وینه در رب العالمین د دین په مقابل کې د شیدا لکه د مچ بلکې د غنم کمزورې ده من بسوز من به استعداد سي من بخوارین سي د الله دین څومره قیمتي لري یا د مخ ملګری چې ته وګرځاو قسم په الله چې زما د مقابله وجه ته الله له مخ کې جو کزه وس چې ته ما ورغورځي 2-3 سکند ورسره ورغورځي ما خو زما مخ کې الله له ورغی الله سره دومره ویناو دومره کارونه کړی و وېزه به خوشی کوم خو په یو شرط وایا وې شرط دا چې زما تندې بخل عبد الله ابن حذافه ابن قیس ابن عدي الصحمي ورته ویلې زبرې مچ کوم بده شرط باندې چې زما د نور اسلام ملګری مې خوشی کوي اسیرانو غو مسره وې سید وطن دی ورته راکته کې چې کله مچ کې نور دی خوراغه سترګونه وښ کلاړي چا ورته ولې شاړي هغه په خپل شرط باندې خبرو کټول قیدین سلور سره نیم سره وسره راخوش کړه وې جړه مال په دې مناسبت باندې رااله ک په ورځ قیامت رب العالمین د پاره ودرېګه مخلا او مال و چې عبد الله ابن حذافه ابن قیس ابن عدي الصحمي تا د دې کافر تندې ولې مچ کې زما د دې دشمن لري ولې کم ځان د شیخ کتر راوستو او قسم په الله چې دا ما د خپل ځان د پاره نه کړې بلکې د دې اسیرانو د پاره ما دا کار کړې الله رب عزت له بصیرت ور کړو جړلې چې کله د عمر رضی الله عنه راغې
عمر رضی الله ټول ملګری راځم کړه وی ویل چې د ډیر اوچته کارنامه کړی دا راځي چې ټول په شریک باندې د تندې منګه خپل کو اول یې تندې خپلو عبد الله ابن حذافه ابن قیس ابن عدی السحمی څومره وکړ او عمر ابن الخطاب څومره وکړ په دې باندې سړی کافر کیږي نه چې هر وخت کې هر سړی په هر خبره باندې پلانې کافر شو مشرک شو د یو مرکز ساتلو د پاره د ملګرو د ساتلو د پاره د مجاهدینو د ساتلو د پاره د اسیرانو د خلاصولو د پاره کده چې حرکت ته وکي دا به نه دین دی د ویل شي حکمت دی ویل شي د دین بصیرت اذا نه بخارجینه جوړه شي دا کافر شو هغه کافر شو د څنګه تندې راغه مچ کی څومره لوی په الله دوی ور کړی و تندې ورته عمر رضی الله عنه مچ کی او بعد دغه بدله تسلی و شنو سړی مشرکیږي پڅ دا یو څو خبره ځان سره یاد ساتي شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هغه کتاب التوحید کې لیکلي دي چې څو شی لري یو دا چې کله داغه عمل بربادي ګور باندې مشرکیږي چې سړی کله شرک وکړي د رب العالمین نه سوا بل چا عقیده وساتي دویم دا چې کله سړی الله رب العزت نه ناروا واسطي وګوري چې موږ یې دلوي دی به بل وي غیب الله له اکثر مشرکین دا وایي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باره کې رساله ولیکله الواسطه بین الحق والخلق دریم چې سړی مشرک له مشرک ونه وي په دې سړی مشرکی منګو تاسو چې موږ مسلمانانو یو مشرک لایسه موږ مشرک نه وایو څلورم چې سړی د رسول الله دین ناقص وګڼي او پنځم چې کله یو سړی د رسول الله د دین نه اعراض وکړي شپږم چې کله سحر له حلال وي وم چې کله د غیر مسلمان سره مینه وساتي اتم یو سړی د دین د اسلام نه بعض خلک مستثنا کی خیر د کده عمل نه کوي نه هم چې کله سړی دین د اسلام د ماغي وخت پورې خاص کی او لسم د رسول الله د دین سره ورانه بغض دشمنی ایو لسم غیر الله له سجدا دولسم قران کریم په قاذورات او ډیران کې غرزول ډیر لسم ګناه باندې اصرار او بالکل حلال غنل چې دا حلال ده دا کول پکار دی څوار لسم د رب العالمین د ربوبیت نه انکار پنځ لسم چې سړی عالم قدیم وګڼي چې د لپاره بالکل خالق او مالک نشته لري شپږلسم چې سړی قران د الله کلام وګڼي اول لسم چې کله یو سړی ملائک د الله لوري وګڼي اتلسم چې کله یو سړی په قیامت باندې ایمان را نوړي نو نسم چې کله یو سړی د قران او سنت د قانون په مقابل کې بل قانون لبیک وي اغله چې بالکل دا قانون دی پر فیصله او شلم چې کله یو سړی د رسول الله د سنت پر استهزاء وکي یوشتم چې کله سړی د ایمان په نعمت ناشکری وکي دویشتم چې کله سړی د اسلام په نعمت باندې ناشکری وکي دریشتم چې کله سړی مؤمنانو له ضرر ورکي څلورشتم چې کله سړی مسلمانانو له ضرر ورکي پنځشتم چې کله سړی سره دایره پیدا نشي چې الله به مانه ایمان والی شپږشتم چې کله سړی سره دایره پیدا نشي چې الله به مانه اسلام والی وانلی او ویشتم چې کله یو سړی د مسلمانانو په خلاف باندې اسلحه راوالي اتوشتم چې خلک وی یو عمل چې ځان لشي به بل عمل نه وشتم د يهود نصارا سره مشابهت او موالات او درشم په ګناه باندې اصرار په دې باندې سړی به مشرکی او د ایمان نخلاصي کې خو چون کې عبد الله ابن حذافه اوچته کارنامه کړی دا ایماندار دی ایماندارو دا به د عثمان رضی الله په وخت کې په مصر کې وفات شوی دی الله رب العزت دې موږ تاسو